خدر د پرګونو کې مخکته پورته کیږي خصم یوازیتوب دی پریمانه موسیقي ده په ګونګه ژبه څنګه د الفت سندرې وایم رباب یم سرینده یم غزل یم جانان زما بدنصیبي د هیڅ امکان نه و چې داسې د سیند په غاړه پروت لکه وچ ګل یم جانانه او سهار چې په 8 بجو اعلان د مرحوم واوري سهار چې په 8 بجو سهار چې په 8 بجو اعلان د مرحوم واوري نو چاته بغږیږي چې مایا لالی مې مړی ما ویل زړه مې رنځور شوی بس حیرانه شوه او جام شوه راته پاتې ما ویل ستا د خولې راپور راته نسخه ده زه به ښه شم څو الفاظ له خولې راوباس لږه مینه ماته راکړه زما له حاله ځان خبر کړه ستا د نوم توری مې وران دی له ورغوي زما نیمه پاچاهي په لاس کې نشته نه پوهېږم ستا یادونه شیطانان دي او که څه دي اعوذ بالله او بسم الله هم ورته وایم مګر بیا هم رانه نه ځي غم ته یې خاندمه په دې به هم ملنډې وهم هو شرمومه به مې یاره په شرمونو دنیا تورانه تلې پښتون غرور مې مخ ته ودرېدو په کار ژړا وه مګر زه له درده ونرسېدم وایي ژونده له هرې زاویې دې خپله هم نه کي هسې لګیا یم زارۍ درته کوم ډېره ښکالو دی او تر شا را روانه موسیقي ده ښکالو دی او تر شا را روانه موسیقي ده یا ته غږېږې یا چېرته چالانه موسیقي ده او خطر دی په رګونو کې مې ښکته پورته کېږي خطر دی په رګونو کې مې ښکته پورته کېږي خصم یوازیتوب دی پریمانه موسیقي ده سلامونه نیک هیلې احترامات ټول قدرمن لیدونکو اورېدونکو ته عرض کوم په دې هیله ټول روغ جوړ او د صحت په کالو کې مخکې اوسئ قدرمن لیدونکو نن مو سره دوه تکړه ځوان او تن شاعران شریف الله عبدل صاحب او شهزاده معیار صاحب دواړه مې را پیدا کړي دي نو دواړو نه به ډېر خوندور او په زړه پورې شعرونه او غزلې همدارنګه نظمونه نو په پیل کې عادل صاحب څخه شروع کوم ځکه زما ښي لاس هم ناست دی عادل صاحب تاسو څخه راغلاست یم مننه خوشحاله اوسئ سلامونه تاسې ته معیار صاحب ته او ستاسې د یوټیوب چینل ټولو مینهوالو ته تمه ده چې ښه به وایي مننه کوم چې په دې خپرونه کې موږ ته وخت راکړ سلامت اوسئ عادل صاحب شروع کړئ غزل اوري غزل به ووایم ارمان صاحب په دې هیله چې ستاسې او د اورېدونکو لیدونکو د خوښۍ وړ وګرځي غزل داسې دی چې رنځور یمه په تا پسې پاګل یمه جانانه رنځور یمه په تا پسې پاګل یمه جانانه په زړه پرهر لکه کابل یمه جانانه رنځور یمه په تا پسې پاګل یمه جانانه په زړه پرهر لکه کابل یمه جانانه په ګونګه ژبه څنګه د الفت سندرې وایم په ګونګه ژبه څنګه د الفت سندرې وایم مننه معیار صاحب په ګونګه ژبه څنګه د الفت سندرې وایم رباب یم سرینده یم غزل یم جانانه مننه په ګونګه ژبه څنګه د الفت سندرې وایم رباب یم سرینده یم غزل یم جانانه وژلی مې ځان خپله دی سزا به راکوي څوک وژلی مې ځان خپله دی وژلی مې ځان خپله دی سزا به راکوي څوک د خپل وجود په خپله زه قاتل یم جانانه قدم په قدم تا یادوم تا پسې روان یم قدم په قدم تا یادوم تا پسې روان یم رسېږم نه منزل ته ورک مزل یم جانانه زما بدنصیبي د هیڅ امکان نه و چې داسې زما بدنصیبي د هیڅ امکان نه و چې داسې د سیند په غاړه پروت لکه وچ ګل یم جانانه تو ګوره بدل شوې خو زه هغسې لا اوس هم تو ګوره بدل شوې خو زه هغسې لا اوس هم هماغه لیونی یم ستا عادل یم جانانه ډېر زبردست دی ډېر ښکلی و معیار صاحب راځو تاسو ته ښه راغلاست درته وایم ډېره مننه خوشحاله اوسئ زه په خپل وار ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې نیکې پیرزوینې وړاندې کوم تمه ده چې ټول لیدونکي به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي له تاسو نه هم نړۍ مننه چې راغلی زموږ تر ډېرې څو دقیقې راسره کېناستئ بنډار وکړو دا چې تاسو غوښتنه وکړه چې کینو او ادبي بنډار به وکړو نو مننه زه د دې مننه ډېره زیاته کوم چې تاسو ماته وخت راکړه او زما شاعري دا دومره ګڼئ چې زه د کیمرې پر مخ راشم ستاسو سره به وم زه به څو بیتونه ووایم بیا به ورشم یو نظم به درته ووایم بیا وروسته انشاءالله که وخت غزل به هم درته ووایم وایي زما د جنازې په سر به ته هم چیغې وکړې زما
د جنازې په سر به ته هم چیغې وکړې حیرانه به تاویږې چې مایار لالی مې مړ دی او سهار چې په 8 بجو اعلان د مرحوم واورې سهار چې په 8 بجو سهار چې په 8 بجو اعلان د مرحوم واورې نو چاته به غږېږي چې مایار لالی مې مړ دی او وایي خو دومره څوک به نه لري چې ډاډ درکړي نفس مې خو دومره څوک به نه وي خو دومره څوک به نه لري چې ډاډ درکړي نفس مې په تت غږ به ژړېږي چې مایار لالی مې مړ دی او رازو نظم ته نظم داسې دی وایي چې زما زړه د رنځور شوی وایي زما زړه د رنځور شوی ډاکټرانو شمېر هم ډېر د خبریالې ته مې راغلم وایي زما زړه د رنځور شوی ډاکټرانو شمېر هم ډېر د خبریالې ته مې راغلم ما ویلې زړه مې رنځور شوی بس حیرانه شوه او جان شوه راته پاتې ما ویلې زړه مې رنځور شوی بس حیرانه شوه او جان شوه راته پاتې ما ویلې ستا د خولې راپور راته نسخه ده زه به ښه شم څو الفاظ له خولې راوباس لږه مینه ماته راکړه زما له حاله ځان خبر کړه ډېر زبردست ډېر زبردست او څو الفاظ له خولې راباسم لږه مینه ماته راکړه زما له حاله ځان خبر کړه او زما زړه د رنځور شوی که په تا زه مین نه وای تا به هلته وکتلي د 450 کسانو په بلیک لیست کې به ته هم وای زما زړه د رنځور شوی که په تا زه مین نه وای تا به هلته وکتلي د 450 کسانو په بلیک لیست کې به ته هم وای او حیران به تې کتلي چې له کومې زاویې نه مې در خپل کړي شکر باسه زه خو ستا یم زه به ستا شم ما در خپل کړه زما زړه د رنځور شوی خوښه ستا د خبریالې چې د بت توغندې د ژوند یم عادل صاحب وایي زما زړه د رنځور شوی خوښه ستا د خبریالې چې د بت غوندې د ژوند یم که مې خپل نفس ګڼې ته زه په تا باندې مین یم په هېڅ چا مې پیرزو نه یم ته مې زړه ډېر زبردست وایي ستا د نوم توری مې وران دی له ورغوي ستا د نوم توری مې وران دی له ورغوي زما نیمه پاچاهي په لاس کې نشته ډېره مننه مایار صاحب ډېر ښکلی نظم وړاندې کوو هغې نه مخکې بیتونه ډېر زبردست وو واقعیت ډېر خوند یې وکړو په دې چې د لیدونکو هم خوښ شوي حتما به خوښ شوي د لیدونکو هم ځکه زموږ چې خوښ شو نو د لیدونکو به هم خوښ شوي عادل صاحب راځو تاسو یو بل غزل وو او یا که نظم هم لیکلی د مایار صاحب په دغې باندې تاسو مې یو نظم ووایي صحیح ده نظم به درته ووایم نظم داسې ده چې پوهېدمه چې یوازې پاتې کېږم مایار صاحب پوهېدمه چې یوازې پاتې کېږم د ژوندون په نیمه لاره زه د پرېښودمه لاړې در پسې یم ناقراره زه دې وسم بې انګاره کړم دې مات لکه هنداره څومره زبردست ډېر د ژوندون په نیمه لاره زه د پرېښودمه لاړې در پسې یم ناقراره زه دې وسم بې انګاره کړم دې مات لکه هنداره زه دې ویستم له کاره زه ولاړم ترداره زه دې خپل نه کړم دلداره هغه رانغله چیناره زیاتي مرم له انتظاره ډېر زبردست یاره مننه هغه رانغله چیناره زیاتي مرم له انتظاره نور به زم په خپله لاره محبت ستا له ښاره نور به زم په خپله لاره محبت ستا له ښاره پوهېدمه چې یوازې پاتې کېږم هو زه څومره لیونی وم هېڅ دې نه ومه پردی وم په تا مړ په تا ژوندی وم غږ مې نه کول ګونګی وم چاته ګل چاته ازغی وم د چا زړه د چا زړګی وم زه د لیچو کې بنګړی وم د چا زړه د چا زړګی وم زه د لیچو کې بنګړی وم یاره ډېر ساده سړی وم چې په تا مې باور وکړو یاره ډېر ساده سړی وم چې په تا مې باور وکړو پوهېدمه چې یوازې پاتې کېږم داسې ټول عمر به نه یم لکه زخم کې چې درد وي لکه اوښکه په لیمه کې لکه چیغه په مرۍ کې لکه سره لمبه په سینه کې لکه څړیکې په پرهر کې لکه ما غوندې ناهیلې سړی مات په خپل وجود کې زبردست څه دردونکی لکه ما غوندې ناهیلې سړی مات په خپل وجود کې پوهېدمه چې یوازې پاتې کېږم لکه کاڼي په صحرا کې نه په کار او نه لازم یم لکه شور په بیابان کې بې فایدې او بې ارزښته لکه ګونګ ولاړ د خوا کې یو تصویر په آینه کې
لکه بې ارمانه هیلې د خپل زړه په ویرانه کې داسې ټول عمر له پاتې ستا له تلو نه وروسته زه ډېر زبردست پوهېدمه چې یوازې پاتې کېږي پوهېدمه چې یوازې پاتې کېږي په دې هیله چې خوښ شوی ډېر عالي ډېر عالي ډېر خوند یې وکړ راځو ماهر صاحب تاسو ته په لنډه کې ووایئ چې څومره زده کړې مې کړي دي هغه زده کړو په اړه معلومات ورکړي او بل دا دی چې تاسو د ژورنالیزم په برخه کې هم مصروف یاستئ مونږ پوهېږو څو ملګري هم وپوهېږي په لنډه کې که ووایي بیا به خوشحاله اوسې زده کړې خو نو زه به یې رالنډې کړمه ممکن چې د مکتب د دورې نه بدون پوهنتون ونه ویل شي نو زه د پوهنتون په درېیم صنف کې یم ژورنالیزم پوهنځی وایم دې تر څنګ بس په همدې ژورنالیزم برخه کې همدغه مې مسلک د خپل مسلک کې بس شپه ورځ کوشش کوم تر څو خپل وطنوالو ته خدمت وکړم او څومره وخت کې شعر لیکئ ماهر صاحب شعر خو زه ځان ته شاعر نه وایم او خواهش کوم تقریبا 2.5 کاله به کېږي او زه فقط د زړه درد لیکم ممکن چې هغه یا د غزل بڼه واخلي یا د نظم بڼه واخلي چې ډېری وروستي وختونو کې مې حتی کوشش کوم غزل ولیکم خو رانه نظم کېږي ځکه د زړه درد دومره وي چې هغه څه وایي زړه یې دومره ګډوډ کړی وي چې قافیه او ردیف نه برابرېږي ترې نظم جوړ شي واقعیت همداسې ده چې هغه څوک چې ډېر درد لري هغوی ډېر اکثر زه پوهېږم چې نظم لیکي غزل نه شي لیکي نظم لیکي نو ماهر صاحب یو د هماغو د جملو نه دی ماهر صاحب راځو کوم بل نظم تاسو څخه اورو تاسو بتمن نظمونه ډېر لیکلي نظمونه مې لیکلي څه ناڅه خو یو او زما نظمونه ټول ناهیلي دي او ټول ډېر بعضې وخت ملګري راته وایي ته ولې نظم کې زیاتره وخت ځان ته مرګ غواړي او خو خیر دا ځل د مرګ نه ته مګر ناهیلی دی هیله ده چې دوستان راسره ناهیلي نه شي او خفه نه شي هیله د خوښې شي نظم داسې وایي ستا یادونه شیطانان دي ستا یادونه شیطانان دي د نظم په ټولنیزو رسنیو کې لږ خپور شو کېدای شي بس ملګرو به ویلی وي خو زما له خولې دې نه وي اورېدلی نه مې ده ویلی چېرته ستا له خولې بېل خوند دي خوشحاله اوسئ وایي ستا یادونه شیطانان دي رنګ مې هغسې زیړېږي د سهار لمانځونه وروسته په بار بار استغفار وایم رڼاګانې راخورۍ شي توبې باسم رڼاګانې وایي رنګ مې هغسې زیړېږي د سهار لمانځونه وروسته په بار بار استغفار وایم رڼاګانې راخورې شي توبې باسم او په دفتر کې په چوکۍ باندې مې ناست وم ورځ شي تېره ورځ شي تېره ستا یادونه هم زغممه زړه مې زور واخلي او لاس کړم پورته خدای ته چې دا خلک وسپرستي دا دنیا کړه ړنګه او بنګه ډېر ارمان صاحب وایي زړه مې زور واخلي او لاس کړم پورته خدای ته چې دا خلک هوسپرستي دا دنیا کړه ړنګه او بنګه شپې ناوخته کور ته لاړ شم اذیت آن تر خپل اوج وي رسېدلی شپې ناوخته کور ته لاړ شم اذیت آن تر خپل اوج وي رسېدلی مګر زم خپلو اذکارو ته کش ورکړم نه پوهېږم ستا یادونه شیطانان دي او که څه دي اعوذ بالله او بسم الله هم ورته وایم مګر بیا هم رانه نه ځي ډېر لوړ نه پوهېږم ستا یادونه شیطانان دي او که څه دي اعوذ بالله او بسم الله هم ورته وایم مګر بیا هم رانه نه ځي او خو بیا هم ستا په سوچونو کې ویده شم ستا له تګ نه وروسته یاره بس همدغه مې حالت دی کاش چې هر څه زر شي ختم کاش چې هر څه زر شي ختم نور توبه باسم له مینې ډېر خوند وکړو مونږ یې بیخي زه یې بیخي ونیولم نظم ماهر صاحب رحمان الله ریحان صاحب وایي خپله زندګي مې په اوږه راوړې ده ما د تنهایۍ غېږې ته شپه راوړې ده او و د تمثیل لورې و د فلم زیږېدلی بیا د کومه نوې بهانه راوړې ده او ما مې غزل کلک غېږ کې نیولی لکه لور خلکو د سندرې جنازه راوړې ده ما مې غزل کلک غېږ کې نیولی لکه لور خلکو د سندرو جنازه راوړې ده او نه لالی رضا شو نه زخه شوم ریحانو نه لالی رضا شو نه زخه شوم ریحانو مونږه دیوالونو ته ګیله راوړې ده راځو عادل صاحب تا ته کوم بل غزل دې تیار کړی ولې نه غزل به ووایم چې غزل داسې ده چې نور درنه ستړی یمه ته یې د غمونو دنیا معیار صاحب نور درنه ستړی یمه ته یې د غمونو دنیا د حسرتونو دنیا ای د ارمانونو دنیا څنګه نو ټکی هم په مونږه باندې نه لاورېده څنګه نو ټکی هم په مونږه باندې نه لاورېده څنګه راولوېدله پاس له اسمانونو دنیا
څومره زبردست. غم ته یې خاندمه په دې به هم ملنډې وهم. غم ته یې خاندمه په دې به هم ملنډې وهم. مننه غم ته یې خاندمه په دې به هم ملنډې وهم. هو شرمومه به مې یاره په شرمونو دنیا ډېر یو ځل بیا ډېر زبردست. مننه غم ته یې خاندمه په دې به هم ملنډې وهم. هو شرمومه به مې یاره په شرمونو دنیا. په څو ثانیو کې به رقم بدله شوله. په څو ثانیو کې به په څو ثانیو کې به رقم بدله شوله. څومره بدرنګه وه د خلکو د مخونو دنیا. مننه کوم چې په څو ثانیو کې به رقم بدله شوله. څومره بدرنګه وه د خلکو د مخونو دنیا. مونږ پکې نه خاندو هیڅ نه خاندو بیخي نه خاندو. پکې نه خاندو هیڅ نه خاندو بیخي نه خاندو. مننه مونږ پکې نه خاندو هیڅ نه خاندو بیخي نه خاندو. در ټولوی خدایه دا د قیامتونو دنیا. واه ډېر زبردست. عادله تورې مې یو بل سره پیلي دی او عادله تورې مې یو بل سره پیلي دی او راړنګه کړې مې غزل کې د لفظونو دنیا. راړنګه کړې مې غزل کې د لفظونو دنیا. زبردست. ترانه تلې پښتون غرور مې مخ ته ودرېدو. معیار صاحب ترانه تلې پښتون غرور مې مخ ته ودرېدو. په کار ژړاوه مګر زه له درده ونرسېدم. څومره خوندور. راځو معیار صاحب په اخره کې تاسو څخه یو غزل یا نظم وو. زه به وګورم چې څه راسره دي. یو بیت ته اول به هغه وایم وروسته به هغې بیا وګورم چې څه آماده وو راسره. وایي ژوند د له هرې زاویې د خپلهم نه کیږي هسې لګیا یم زارۍ درته کوم نه کیږي. ژوند د هرې زاویې د خپلهم نه کیږي هسې لګیا یم زارۍ درته کوم نه کیږي. نو داسې یو څه به درته ووایم چې تر اوسه مې نه وي خپاره کړي که نه. وایي ای ته ګوره د بستر په کټ کې پروت یم. ای ته ګوره د بستر په کټ کې پروت یم. ای ته ګوره د بستر په کټ کې پروت یم. زه په زړه لرم داغونه یم له تا نه جدا شوی خو بیا هم وایم چې ښه یم او په هر حال باندې خدایه زه له تا شکرګزار یم. ډېره او ای ته ګوره د بستر په کټ کې پروت یم. سترګې پټې کړم وایم رانږدې شه رانږدې شه رانږدې شه. ستا په نشتون کې ملالې دام عجیبه لیونتوب دی زه په خوند باندې پوهېږم. وایي ای ته ګوره د بستر په کټ کې پروت یم. سترګې پټې کړم وایم رانږدې شه رانږدې شه رانږدې شه. ستا په نشتون کې ملالې دام عجیبه لیونتوب دی زه په خوند باندې پوهېږم. او ای ته ګوره د بستر په کټ کې پروت یم. ناروغۍ دي را په برخه شبګیرو سره عادت یم. که ویده شوم په خوبونو کې د وینم ناروغۍ مې لا تازه شي او زخمونه په درد وشي. که ویده شم په خوبونو کې د وینم ناروغۍ مې لا تازه شي او زخمونه په درد وشي. ای ته ګوره د بستر په کټ کې پروت یم. ارمانونه به مې وکړي زما په شان به پیدا نه کړي. د وروستي دیدن لپاره هله زر کوه را درومه. وایي ای ته ګوره د بستر په کټ کې پروت یم. ارمانونه به مې وکړي زما په شان به پیدا نه کړي. د وروستي دیدن لپاره هله زر کوه را درومه. ساه مې ډوبه ډوبه کېږي. ساه مې ډوبه ډوبه کېږي. ای ته ګوره د بستر په کټ کې پروت یم. ډاکټر وایي د کفن غم یې وخورئ. ای ته ګوره د بستر په کټ کې پروت یم. ډاکټر وایي د کفن غم یې وخورئ. خلک وایي جنتونه یې نصیب شه د هغې لیونۍ لاړو د هغې لیونۍ لاړو. څه زبردست څه زبردست. ډېر دردونکی نظم. ډېره مننه کوم معیار صاحب او عادل صاحب نه چې موږ ته وخت راکړو. سلامت اوسئ قدرمن لیدونکو. دا اوس موږ د نن ورځې خپرونه چې دوه تکړه ځوان تان شاعران عادل صاحب او معیار صاحب چې واقع سره بیخي په جدا انداز سره موږ سره موږ ته شاعري وکړه او موږ خو ترې ډېر خوند واخیستو. انشاءالله چې په دې هیله چې تاسو هم ترې ډېر خوند اخیستی وي. نو تر بله خبرونه چې زه شاه برمان تاسو سره حاضرېږم. تاسو په لوی او متعال رب سپارم. رب مبارک.